د سید کرم ولسوالۍ مشران او ځوانان د جګړې پر ښکیلو خواو غږ کوي چې نور افغان وژنه بس کړي. دلته په سید کرم ولسوالۍ کې د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو، ځوانانو او دیني عالمانو د یوې ګډې ناستې پر مهال پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې د روانې تپل شوې جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره دې لومړی اوربند وکړي. دوی په هیواد کې روانه تپل شوې جګړه ناروا او د پردیو ګټو لپاره وبلله او زیاته یې کړه چې د دغې جګړې د ختمولو لپاره باید دوه اړخیز اوربند د زمینه برابره شي. د سولې نه بغیر زما د بچي ژوند په امن کې نه ده، زما د مشر ژوند په امن کې نه ده، زما بازار ګډوډ ده، زما ښار ګډوډ ده، زما خورکۍ کونډه ناسته ده، زما مور بیرونه کوي، زما بچیان ځوانان که هغه عسکر دي که د طالبانو سره کوم کسان دي، زما او تا بچیان دي، ټول د سولې طرفدار دي خو د پردیو جنګ ده. طالب هم کوچې وایي چې سوله غواړو، موږ هم یې چې سوله غواړو، دولت هم یې چې سوله غواړو. نو اوس موږ باید هر وخت کې اول اوربند وکړو چې د اوربند نه بیا سوله منځته راځي. په یاده غونډه کې د سید کرم ولسوالۍ ځوانانو هم پر سولې ټینګار وکړ او ویل چې په هیواد کې روانې جګړې د هرې برخې د پرمختګ مخه نیولې. دوی د سولې په برخه کې د ځوانانو او مشرانو رول مهم وباله او زیاته کړه چې د سیمې مشران کولی شي په مستقیمه توګه له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او هغوی د جګړې پای ته رسیدو ته وهڅوي. هر ورځ یوه جنازه موږ وینو، یا دولت طرفدار وژل سوی یا د طالب طرفدار وژل سوی. کله چې صلح وي انکشاف وي، کله چې صلح وي معارف وي، کله چې صلح وي تجارت وي، کله چې صلح وي پرمختګ وي. تاسې اوس وګورئ زموږ د سید کرم په ولسوالۍ کې ډېر کارونه نه دي سوي، یوازینی هدف د موږ همدغه ده چې صلح راسي، نور جنګ زتي بند سي. هیله مو د ځوان په صفت له ټولو مشرانو دغه ده چې نور دغه ځوانانو ته یو فرصت ورکړي چې دا فرصت د سولې په نتیجه کې راځي. یعنې که چېرته سوله راسي تاسو موږ ته یو فرصت راکړئ تر څو تعلیم وکړو، پرمختګ وکړو. د سولې په تړاو په دغه غونډه کې 15 مادهیز پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې مهم یې د سولې خبرو لپاره دوه اړخیز اوربند، د دواړو خواو له لوري د بندیانو خوشي کول، د بهرنیو هیوادونو پر ځای په داخل د هیواد کې د بین الافغاني خبرو پیل او یو شمېر نورې مادې شاملې وې.